سلامونه دوستانو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. 2 ورځې له مخه په کوټه کې یو د 9 کالو ماشوم چې د نامعلومو خلکو لخوا نه تښتول شوی دی، نن په کوټه کې د هغه لپاره مظاهره ترسره شوله. په کوټه ښار کې د مصور خان د بیرته پیدا کولو لپاره مظاهره وشوله. مظاهرچیانو چارواکو نه د هغه د خوندي خوشي کولو غوښتنه وکړله. مصور خان څو ورځې وړاندې له کوټې څخه وتښتول شو. د دې مظاهرې په ترڅ کې د مظاهرچیانو لخوا د کوټې یو سړک د ټرافیک لپاره بند کړل شو او دوی د اغوا کوونکو په ضد سخت اقدامات غوښتنه وکړله. په دې مظاهره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم ګډون درلود. د کوټې د مظاهرې په اړه راپورونو کې یادونه شوې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پي ټي ایم مشرانو د مصور خان د خلاصون په اړه په غوښتنو کې فعال وو. د مظاهرچیانو غوښتنې په ځانګړې توګه د ماشوم د مصور خان د زر تر زره خوشي کېدو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين هم د دې ماشوم په خلاصون کې بشپړ رول لوبولی دی او د بې عدالتیو په وړاندې مبارزه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين او د دوی نور مشران د دې ماشوم په راخوشي کولو کې بشپړ رول لوبولی دی او له مظاهرچیانو سره هغلته ناست دي. له حکومت نه دا غوښتنه کوي چې دغه ماشوم دې زر تر زره خوشي کړل شي. دا و د نن ورځې د دې ماشوم په اړه باندې تازه معلومات.